الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. وعن أنس رضي الله عنه قال أبو طلحة لأم سليم قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع. كتاب شروع رياض الصالحين باقي شروع باب فضل الجوع وخشونة العيش. باب دے بیان د فضیلت د لوګي او سخت ژوند تیرول دې باره کې ډېر احادیث ذکر شول، خاص کر تفصیلی او اوږده احادیث چې بعض واقعات پکې ذکر کېدل د نبی صلی الله علیه وسلم او د صحابه د سختۍ او د لوګي. دا حدیث هم دا اوږدو حدیثونه لري چې دې کوم یو واقعې د اشاره ده، لکه څنګه چې مخکې حدیث کې هم صحابه او رسول الله صلی الله علیه وسلم لوګا په خندق کې، نو دغسې عام حالت کې په مسجد کې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه ورسره بیا هم لوګا وه. په هغې کې هم د نبي صلی الله علیه وسلم معجزه ښکاره شوې وه او په دې کې هم انس رضی الله عنه نه نقل لي قال دی وی قال ابو طلحه لأم سليم، ابو طلحه ام سليم ته وی، ام سليم دا د انس رضی الله عنه مور وه او ابو طلحه بیبي وه او دا د پلندرو. وی قد سمعت صوت رسول الله صلی الله علیه وسلم، یقینا مورید دی आवाज رسول الله صلی الله علیه وسلم ضعیفا کمزور او اعرف فيه الجوع، زپی جنم پدی کې لوګا یعنی لوګي اثر پر غل کمزور شه دی وګه دی. فهل عندك من شيء آیت سره شیشته ده کنا پکور کې؟ فقالت دی نعم او فاخرجت اقراصا وی وکلی سروټه من شعير د وربش روټه تیار پرتی وی. ثم اخذت خمارا بواغس غټ صادر لها ددی او فلفت الخبز وین غختلی دا روټه ببعضه ببعض صادر سره تیر باچ روټه پستی او خرابی نشي په هوا سره. ثم دسته تحت ثوبي او بیدا چې راغونډې کړلې لاندې کپڑے زمانہ. وردتني ببعضه او زه واپس کړم په باو سره. ثم ارسلتني بزول غلما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم خواتا. فذهبت به نظر عالم رسول الله صلى الله عليه وسلم خواتا. فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، ما بیاموند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا چاغا ناسو. فی المسجد په مسجد کې ومعه الناس رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خلق الناس یعنی خلق ورسره ومو. فقمت زود رضم علیهم پدوی باندې علیهم مانا عندهم دی په خوا کې. فقال لي رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته وی ارسلک ابو طلحه، ته ابو طلحه لګلې؟ فقلت ما وی نعم او. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم وی علی طعام اې د خوراک د پاره لګلې چې خوراک خبر مون ترا کوي؟ فقلت دی ما وی نعم او. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول ملګرو صحابه او ته قوموا پاسای وی. فانطلقوا دوی روان شول، وانطلقت او روان شم بین ایدیهما د دوی مخ کې. حیران شوم چې ما صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت ورکاو او دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل روان شو او ټول صحابه ځان سره روان کړل، نو مخ کې دیو ورپسې دو وی. حتی جئت ابا طلحه تردی پورې چې زرالم ابو طلحه رضی الله عنه خواتا. فاخبرته خبر می ورک ورتا. فقال ابو طلحه یا ام سلیم یا ام سلیم قد جاء رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم بالناس خلق سر راغی. اولیس عندنا ما نطعمه، مونږ سره دومره خوراک او دومره سنشتره چې مونږ دوی ته ورکو. فقالت اغه خيار غیرته الله ورسول اعلم، الله رسول خپو دی ان الله پیغمبر د خدای ویلی شو چې طالب سره خوراک دی او هغه چې د خلق دومره راويسته نو الله رسول خپو لري نه ته الله
د خبر ورکړې ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه اشاره وکړه او دې ته اشاره وکړه چې الله به الله پورا کوي. نو دی وی فن طلق ابو طلحه لاړ ابو طلحه حتى لقي رسول الله صلی الله علیه وسلم ترتیب او چې ملاقات رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وکړه. فاقبل رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم مخامخ شو معه در سره حتى دخل ترتیب او چې دا دواړه داخل شول. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی حلمی راشا ما عندك تاسر سدي يا ام سليم اي ام سليمه فاتت بذلك الخبز ودي راتلو کړه په دغه روټي سره دا روټي خودلا د راوړلا فامر به رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کو په دې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ففت نو دا چې ما دکړې شو وعصرت عليه ام سليم او واچل په دې ام سليم عکتن عکا سرمن کپڑا یو شی جوړ شي سرمن لوخه او شکل و جوړ شو د غړو له پاسه باغه اچوي خوبا وی فادمته مدای انګله وګرځاو ثم قال في رسول الله صلی الله علیه وسلم يا رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم قال في رسول الله صلی الله علیه وسلم ما شاء الله بنبي صلی الله علیه وسلم پدې کې ما شاء الله ان يقول چوي ثم قال بيوي اذن لعشره لسو کسان د پارا اجازت ورکړه چاوي راشي او خوراکو وی فاذن لهم اجازت شو اویتا او راغل فاکلوا خوراکو کو حتا شبعوا ترذی پور چماړ شل ثم خرجوا بيغوا وتل ثم قال بيوي اذن لعشره اجازت ورکړه لسنور وتا فاذن لهم اویت اجازت ورکړه شو حتا کل القوم ودغه لس راتل تردی پورو چې خوراک او قوم كلهم طول وشبعوا او دی ماړ شل والقوم 70 رجلا او قوم چې دی اویاتنا کسانو او 80 یاتیو دومره لږ خوراک هغه ټول له کافی کړی شو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه وا لکه مخکې روایت کې ذکر شول. وفي روایه بر روایت کې فما زال يدخل 10 لم يشو چې داخل دل باللس ويخرج 10 لس بوتل حتى لم يبق منهم احد تردی پوری چې پاتې شو د دوی نه هیڅوک الا دخل مغرغ داخل شو خوراک د بارا فاکل خوراک حتى شبع تردی پوری شغه مور شو. ثم هيئها به تیار کدا فاذا هي مثلها چوي قتل ودا قصي حين اكلوا منها کله چې دوی داغه خوراک کو پایږي کمه نو راغلي دی اویا کسانو یا اتیا کسانو داغه خوراک د چدوک. وفي روایه بر روایت کې فاکلوا 10 خوراک کو دی په داسې حال کې چې لس کسانو حتى فعل ذلك ب80 رجلا ترتیب ورشي دا کارو کو په اویا کسانو باندې دا اتیا کسانو باندې. ثم اكل النبي صلی الله علیه وسلم بیا نبی صلی الله علیه وسلم خوراک کو بعد ذلك دین رستو واهل البيت او کور واره ام سلیم و دانګ ابو طلحه او انس رضی الله عنهم وتركوا سؤرا او دی پری خدا باقی سی سؤر کچوټی ته وي او ما باقی من الشی ته وي. وفي روایه بر روایت کې ثم افضلوا ما بلغوا جيرانهم بیا دې ذاتی پر خود هغه چې ورسو خپل گاونډیانو ته گاونډیان لیم ورکو. وفي روایه بر روایت کې دي عن انس رضی الله عنه نقل لي قال دې جئت رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم يوما يورد فوجدته ما بیا منذ جالس الناس مع اصحابه خپل صحابه سره وشماو قتل پداسي حال کې وقد عصب بطنه تړلې واخپل خېټه بعصابه سپټای سره. فقلت لبعض اصحابه مو بعض مرغرو ددتا لما عصب رسول الله صلی الله علیه وسلم بطنه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل خېټه ولې تړل. فقالوا دټول من الجوع دلوګ د وجنا. فذهبت الى ابي طلحه کله چې دا خبره ما ورید له صبر نشوم نزلالم ابو طلحه رضی الله عنه خواته وهو زوج ام سليم چې دا خوند ام سليم ام سليم سوق بنت ملحان لورد ملحان وا. فقلت ما يا بتايب لارا قد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم مال دل رسول الله صلى الله عليه وسلم لرا صربتنه چې تړل خپل خېټه
بعصابه په ټوټه سره. فسألت بعض اصحابي ما تبوز بعض ملګرونو کو فقالوا من الجوع لګي د وجنا. هغه مخکې روایت کې ابو طلحه داسي وي. دا اصل کې دا چې ابو طلحه ته خبر انس رضی الله عنه ورکړیو لکه څنګه چې دا روایت په دې کې ذکر دي او دا روایت دا روایت د پاره وضاحت او تفسیر دی. نو کله چې دا خبره وکړه فدخل ابو طلحه داخل ابو طلحه على امي دما معنی در موثوق ام سلیم فقال هل من شيء اشتيس قالت نعم اغوي او عندي كسر من خبز ما سر ټوټي دي د روټاینا وثمرات کجوري دي. فان جاء رسول الله صلی الله علیه وسلم ک رسول الله صلی الله علیه وسلم تراشی وحده یوازي اشبعنا مور کو ان غل کافی دي هغه پدی من مړیږي. خدا خبر اور و ان جاء اخر كبر سكر مولا قل عن باب دونه کمیږي به وذكر تمام الحديث به ذکر کدا ټول حدیث دا وګد روایت دی په دې کې دغه واقعا ذکر دا واقعا کې خاص کر دا خبره ذکر شولا دا ټول صحابه اویا کسانو یا اتیو مسجد کې ناس ټول دلوګینا نهرو او رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل خېټه باندې سپټای تړلې و دې لپاره چې هغه هغه اثر هغه بکم شي. دین معلومه شي نبی صلی الله علیه وسلم په هغه خېټه باندې ژوند هغه چې تیرو دغه باب سره مناسبت شو با فضل جوعي فضیلت د لوګي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل داس چې کول او دې حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناشنا معجزه لکه څنګه چې د اخیری روایت کې ذکر شول چې ام سلیم رضی الله عنها دا وی ک نبی صلی الله علیه وسلم ته یوازې راشنو اشبعنا هم به موړ کو هغه ته ورسو او قبل سو کور سره راغی د قوم دنو بیا با ټول ته چیرونه رسیږي. لیکن سره د دین چې اویات نه کسان غراغل او د کور خلکو خوراکو کو او داغه زیاتی شو او گاونډیان ته ور کړل دي ته ویل کېږي معجزه رسول الله صلی الله علیه وسلم وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.